دین اسلام خو د انسان خوشحالي غواړي، نو بیا دوه کسان چې خپل منځ کې په خپل والنټیر سره یعنی په خپل رضا سره زنا کوي، نو دا ولې ناجایز ده؟ عقل خداوي چې رد دی له جایز کېدل پکارو، دا کم عقل له جایز پکارو. داسې کار شو کنه، دا خبره خو د کولو نه ده. په مخې ته مې قرآن دی لاندې په محراب النبي کې ول ناس یمه. الله جل شانه د انسان بې عزتي نه غواړي، خوشحالي غواړي. او دا ته چې کومه خوشحالي غواړي دا عارضي ده، او الله د همیشوالي او هغه خوشحالي غواړي چې هغه د همیشوالي، چې هغه د آخرت خوشحالي ده. او په زنا کې هغه عارضي خوشحالي ده، او په نکاح کې هغه دایمي خوشحالي ده. پوهېږې په دایمي خوشحالي الله جل شانه ترغیب درکړې هغه نه کې، او د عارضي خوشحالي کوشش کې دا کم عقل له. ډېر جوابونه دي، ډېر میډیکل هغه نقصانات دي د زنا د هغې په بنیاد باندې. دا الله جل شانه ډېر زیات نقصانات دي، ډېر زیات نقصانات دا الله ناروا کړي. خو دا ټایم کم دی، نو په دې کې به دا بیا پاتې شي، پرون هم پاتې شي. نو دغه عقل څه عقل نه دی. نو اوس ډاکټرانو په الټراساونډ معلومه کړي چې زما د کور والا په خېټه کې چې کوم بچی دی هغه په یو مرض کې مبتلا دی، او ډاکټران وایي دا ضایع که. اوس موږ څه وکړو؟ که دا بچی د 4 میاشتو نه کمي او واقعي ضرورتي او د ډاکټرانو مشوره په دي، نو بیا د دې ضایع کول شرعاً درست دي، څه نقصان نشته. یوه خبره، که دا 4 میاشتو ته رسېدلي یا 4 میاشتو نه سیوی، نو بیا دا لرکول قتل دی. او دا د کم ځای عقل دی چې ماشوم د مور په خېټه کې بیمار دی، نو دا به ته ضایع کې. دا د کم ځای عقل دی؟ یو ماشوم ستا په کور کې دی هغه بیمار شو، نو دا به ته وجنې؟ دا څوک وجني؟ دا د وجلو څیز دی. الله جل شانه چې کوم ژوندي انسان ته شفا ورکوي، ستا د کور والا په خېټه کې چې دی ماشوم ته شفا نشي ورکولی، نو ولې داسې غلط سوچونه، غلط کار؟ نور دغه شریعت دومره اجازت ورکړې ښه د کوم چې مې ته وي. قرآن ټیوشن ماشومانو ته کول، یعنې قرآن ښودل چاته، او په هغې باندې تنخواه اخیستل او هدیې او تحفې د خلکو نه اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ تنخواه او تحفې اخیستل جایز دي، خو چړوس جوړېدل نه دي پکار. چړوس جوړېدل نه دي پکار. ښه چې هر ټایم د خولې چینګه کړي چې اوس پر هله څوک سره کړي، امام او مؤذن او عالم او قرآن خوانه او حافظ قرآن او مجوید د دین اسلام سره ټچ خلک هغه داسې پکار دي چې هغه غیرتي خلک، که د لوږې مري خو چې چاته دا ونه وایي چې ماله سره کړه، داسې خلک پکار دي. بیا دین کار ډېر ښه کېږي. ښه بیا څوک نیغ نشي کتی، امام ته نیغ نشي کتی، مدرس ته نیغ نشي کتی. د حرم شریف مدرس ته مولانا مکی صاحب دامت برکاتهم، هغې ویلي دي چې په هر بینک کې نوکري کول جایز دي. صحیح مسله څه ده؟ دا مسله ما اورېدلې چې هغې داسې ویلي دي. البته د علماء کرامو فتوا هغه په دې باندې چې په هر بینک کې نوکري کول جایز نه دي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل چې په سود کې کم سړی انوالي، که هغه لیکل کوي، که هغه په هغې کې ګواهي کوي، او کم سړی چې سود کوي، دا ټول یو شان ګناهګار دي، برابر دي په ګناه کې. زهیب نوم څه معنی ده او دا نام کې ایښودل څنګه دي؟ دا اوسه پورې زه په شش و پنج کې هم د ډېرو زمانې نه چې زهیب څه معنی ده، ځکه دا د عربي ټکی نه دی، ما ته پته نشته چې دې څه معنی ده. که چاته پته بیا ما ته ووایه. په ذال سره نه، د هغې معنی خو معلومه ده، په ځې سره، په ځا سره. د نبي علیه صلات وسلام لومبۍ نکاح د چا سره شوې وه او نکاح چا تړلې وه؟ لومبۍ نکاح د نبي علیه السلام د حضرت خدیجې رضي الله تعالی عنها سره شوې وه، او نکاح پوهېږې په دې خبرو چا تړلې وه؟ ابو طالب خپل ترې تړلی و، هغه کافر و. ته به اوس دا وایې چې نکاح کافر تړلی شي که نه؟ نکاح هغې کې د ملا هېڅ ضرورت نشته، د ایجاب او قبول ته نکاح وایي. نبي علیه صلات وسلام ایجاب وکړو، حضرت خدیجې قبول کړو، قصه ختمه. یا حضرت خدیجې ایجاب وکړو، نبي علیه السلام قبول کړو، قصه ختمه. دا اوس سره په واسطه وه په منځ کې، دا مولي صاحب په منځ کې سره په واسطه یي. ښه پوهېږي په دې خبرو باندې؟ نور د مولي صاحب ناسته پکې هېڅ ضروري نه ده. او څنګه تړلې وه؟ د هغې زمانې د رسم و رواج مطابق هغه حضرت ابو طالب صاحب تړلې وه. داسې خطبه حضرت ابو طالب صاحب ویلې وه چې د دې زمانې یو مولا هم هغه شان خطبه نشي ویلی. دا زبردسته خطبه حضرت ابو طالب صاحب. د مرګ نه پس د اولیاء او کرامات زموږ عقیده په دې کې څه ده؟ او موږ قایل یو د دې خبرې چې د مرګ نه پس هم کرامات ته اولیاء حق دي. لکه بله ورځ مې ته واقع کړې وه یو څو صحابه کرامو چې هغه شهیدان شو او دعا یې کړې وه چې یا الله زموږ د مرګ نه پس زموږ د ډیډ باډیز، زموږ د لاش جسم دا د کافرو په لاس مه ورکوي. الله جل شانه مچې راولېږلې او هغې پټ کړو، کافرو ته بیا نشو نږدې کېدی. دې ته د مرګ نه پس کرامات وایي. ښه وصلی الله تعالی
يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. دا آیت مبارکه پرون شوی خو هغه دا چې الله جل شانو فرمای چې وإن من أهل الكتاب نشته په اهل کتابو کې یو انسان الا مگر لا يؤمنن به خامخا ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ نه ويوم القيامة د قیامت پر ورځ باندې یکونو شبه عیسی علیه السلام علیهم په دې باندې شهیدا گواه. لومبه خبره وإن من أهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته. لومبه تفسیر مونږ دا کړو چې په اهل کتابو کې یو انسان هم داسې نه و الله جل شانه به دې د مرګ نه مخکې دې په جواب باندې د عیسی علیه السلام د نبوت چې کومه کلمه ده هغه جاری کوي. نو قبل موته مخکې د انسان د مرګ نه چې هر انسان په يهوديانو عیسایانو کې مړ کېږي نو د مرګ نه مخکې به دا کلمه وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله جل شانه بنده دی. دا به عیسایانو مو يهوديان به وایي وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. د مرګ نه مخکې به هر انسان په اهل کتابو کې ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام باندې. دا شهر ابن حوشب رحمت الله علیه روایت مې ته پیش کړو چې حجاج ابن یوسف سره په مجلس کې ناس او حجاج ابن یوسف چې په دې آیت خو زما شک دی از صحیح نه پوهیږم په دې خبره باندې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه ته چې تاسو شک دی شک زما ده چې چرته هم یو يهودي مړ کېدو نو زه بیا خوا کې کېناستم چې د واقعي د مرګ نه مخکې دې کلمه وایي که نه وایي. د مرګ پورې خو د انسان دوه حالتونه دي. یو دا حالت ته چې انسان روغ جوړي نو خلکو ته به ډایرکټ پته لګي چې یاره د ایمان راوړی په حضرت عیسی علیه السلام باندې ځکه خلکو ته به وایي. او دویم حالت د مرګ پورې د دقه رزن کدن دا وخت دی په ژوند کې خو هغه کلمه نه ویلې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان نه راوړی یو یهودي په یو وخت پاتې شو یو حالت پاتې شو چې هغه د زنکدن حالت ته نه زنکدن په حالت کې زه د يهوديانو سره ناس یم او دا 60 مې ولواله د حجاج ابن یوسف خو ما خو ترته دا غینه کلمه نه دا اورېدلې. شهر ابن حوشب رحمت الله علیه وو فرمایل چې نه داسې نه اصل کې دا انسان چې کوم يهودي دی یا عیسائی دی په دې کې چې هر یو مري يهوديان خو کفار دي لکه يهوديان خو بالکل د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار کوي چې نه منو. کوم عیسی علیه السلام چې پیغمبر دی زموږ په ایمان دی يهوديان د اغیره انکار کوي او مخکم تیر شو وبکفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظیما چې د عیسی علیه السلام نه د الله جل شانه د قدرتونو انکار کو کافر دي. يهود خو چونکه انکار کړي کافر دي او عیسایان اغي مشرکان دي. مشرکان څنګه دي چې وایي چې د عیسی علیه السلام ابن الله دی یا د الله زوی دی نعوذ بالله یا د خپل الله دی خدای دی. دا د عیسایانو عقیده عیسایان مشرکان او يهوديان کفار. کله چې د دې مرګ رانږدې شي نو ضربت الملائکه وجهه ودبره فرشتي د مخم پس پیړوي او د لاندې نه پس پیړوي گزارونه ورکي او ته وي یو يهودي ته چې کله امري چې قد اتاک عيسى نبيا فكذبت به عيسى عليه السلام ته پیغمبر راوړ او ته انکار کړو. او دې په دغه وخت کې چې عيسى عليه السلام د الله پیغمبر دی او د الله بنده دی او په دغه وخت کې بیا څه فائدہ نه کوي. او هر چې عیسائی دی نو عیسائی خو چونکه مشرک دی نو دته فرشته راشي او د مخ او د لاندې طرفونه بس پیړو په گزارونو باندې وي او ته چې قد اتاک عیسی نبیا فزعمت انه هو الله او ابن الله. اے عیسائی تاسو عیسی علیه السلام پیغمبر راغی د الله بندو او تاسو چې دا الله دی یا د الله زوی دی نو دی وته چې وسو ایمان راوړم چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی او ته وسو پکار نه راځي نو پکار راتله د فرعون په پکار راغلی خپل ولا د لخوا نه ډک کړه عدالت زموږ ښایي مرګره کینی مونږ سره هغه دا فرعون دونه رزیلو کنه چې وای کله مړ کېدو نو فرشتي ولا خولې ته خاور خټه ورويشتله وای دې ظالم فرشتو ته مړوالو وای دې ظالم فرشتو ته مړوالو. خانه په دغه وخت کې خو بیا د سړي ایمان پکار نه راځي. الله جل شانه حدیث شریف کې راځي د انسان توبه قبلې ترسو پورې چې مالم یو غرغر ترسو پورې چې د سات ججوري ته نه رسیدلی چې سات ججوري ته راورسید بیا قصه ختم شوه. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الله فرمایي کله چې دې ته سار ورسي نو بیا به خلکو ته پته ولګي چې موږ خو دې سره ډیر زیات نږدې خو دې موږ نه لیدو موږ سره ډیر نږدې وو د شهرک نو سره زیات نږدې وو د مړې درک نو سره زیات نږدې خو موږ نه لیدو. الله فرمایي په دغه وخت کې فائدہ نه کوي. دا حدیث شریف چې کله شهر ابن حوشب رحمت الله علیه د حجاج ابن یوسف په مجلس کې پیښ کو
حجاج بن یوسف ناس او دی وتوی عمن نقلت هذا دا حدیث تا کم زینا اوریدله ته چا نه نقل کړي دا غوتی حدثني به علي بن الحنفيه چې ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان دی او سړي محمد ابن علي ابن الحنفيه نه اوریدله دا غوتی لقد اخذتها من عين صافيه واقعي د پاکي چینه نه ته دا حدیث را رسیدله. دا یو تفسیر مې درته کړو او دغه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر او حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ هغه یو بل تفسیر کړی دی. هغه وایي چې الله جل شانو کله د يهوديان او عیسایان دا کله الله جل شانو مړکې ساتي علي نو دا روح او دا جسم دی یو بل نه جدا کیږي ځن کدنې سخت شي ترسو پورې چې ایمان نه راوړي په حضرت عیسی علیه السلام هغه پر دین سانوزي. دا د حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی. وایي په دې باندې بعض مفسرین یو بل تفسیر کړی دی چې دا قبل موته کې دا موت قبل موته مخکې د مرګ نه دا د يهودي او عیسائی مرګ نه یاد دی دا حضرت عیسی علیه السلام مرګ یاد دی چې په اخري زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام راځي او نبی علیہ السلام تابعدار وي نو په هغه وخت کې به تمام اشکالات تخلق ختم شي تمام اعتراضونه به يهوديانو ختم شي او د عیسایانو هم ختم شي او غي ته به دا خبره واضح شي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او الله بنده دی ټول به ایمان راوړي. نو مطلب دا دی چې ان من اهل الكتاب الا لا يؤمنن به قبل موته چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به د ټول عیسایان او يهوديان په عیسی علیه السلام ایمان راوړي. بیا دا مطلب یعنی قیامت ته نږدې عیسی علیه السلام لا وفات شوی نه. وإن من أهل الكتاب نشته په أهل کتاب کې انسان الا لا يؤمنن به خامخا به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د عیسی علیه السلام د مرګ نه یا مخکې د دې انسان د مرګ نه. او یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې یکون علیهم شهیدا د عیسی علیه السلام په دې گواہی ورکړي چې آیا دې پرشتیا ایمان راوړي کې ایمان نه راوړي او دې مخکې چې کوم خلک وغي ایمان راوړي او نه راوړي هغه تاسو سره ویوا دغه به حضرت عیسی علیه السلام گواہی ورکړي په هغه خلکو باندې او هر پیغمبر په خپل امت باندې گواہی ورکړي. وکذلک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. نو دا الله جل شانه به هر یو پیغمبر په خپل امت باندې گواہی ورکړي چې دې کې څومره خلک ټیکو څومره خلک ګډوډ ایمان نه راوړي. بس په